السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د اور لګېدو په رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مهم او اهم معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي. نو راځو دوستانو ټاپک او موضوع ته. کله چې درې شیان سره مکس شي یو ځای شي نو د اور د لګېدو سبب ګرځي. اول دوستانو فیول یعنی د سوخ او د سوان مواد، هر هغه وسایل چې هغه اور اخلي هغه موجود وي، او دویم اکسیجن موجود وي، هوا موجوده وي، او دریم ورسره سره د سره هیټینګ ګرمایش موجود وي. نو که چېرته دغه دوستانو یو د بل سره مکس شي یعنی یو ځای شي نو د اور د لګېدو سبب ګرځي. نو دوستانو په دې ویډیو کې زه غواړم چې په انټرنیشنل سطح باندې اور چې دی په څو ډوله ډلبندي شوی دی، او د دې لپاره چې کوم فایر ایکسټینګوشر استعمالیږي د اور مړ کولو لپاره دا په څو ډوله دي، او کوم فایر ایکسټینګوشر اور مړ کوونکي آله موږ په کوم ځایونو کې د کوم اور لپاره استعمالولی شو. نو راځو کلاسیفیکیشن اف فایر ته چې اور په څو ډوله ډلبندي شوی دی، په څو کلاسونو باندې تقسیم شوی دی: کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D او کلاس E مانی. نو دوستانو کلاس A اور مساوي کیږي د لرګي اور، د کپړې اور، د ربړ اور، د کاغذ اور او داسې نور. او کلاس B اور مساوي کیږي د غوړو اور، د رنګ اور، د پټرول اور، د ډیزل اور او د خاورو تیل اور. او کلاس C اور عبارت دی د LPG CNG اور څخه. او کلاس D اور عبارت دی د پوتنشیم، مګنیزیم او داسې نورو اورونو څخه. او کلاسي اور عبارت دی د برېښنایي اور څخه چې کله کمپیوټر یا جنریټر یا داسې نور برقي وسایل هغه اور واخلي نو هغې ته دوستانو کلاسي اور ویل کېږي. نو دوستانو لکه څنګه چې اورونه په مختلفو ډلبندۍ باندې دا ویشل شوي دي، نو دې سره سره دوستانو په انټرنیشنل سطح باندې دې ته هم فایر ایکسټینګوشر چې دي دوستانو دا په مختلفه ډول دي. د هر اور لپاره خپل ایکسټینګوشر دی، د اور وژونکي آله ده، تاسې کولی شئ هماغه آله دوستانو د هماغه اور لپاره استعمال کړئ ترڅو د اور د خطراتو څخه خپل ځانونه او خپلې کورنۍ محفوظ کړئ. نو راځو د کوم ډول اور لپاره تاسې کوم ډول اور وژونکي آله استعمالولی شئ. اول کلاس A، د دې لپاره دوستانو تاسې واټر پاوډر ډبه استعمالولی شئ. د هغه اور لپاره چې د لرګي اور وي، د کپړې اور وي، د ربړ اور وي، د کاغذ اور وي او داسې نور اورونه وي. او پوم اور وژونکي آله تاسې د کلاس A او کلاس B اور د مړ کولو لپاره دوستانو استعمالولی شئ. او پاوډر اور وژونکي آله دوستانو تاسې د کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D اور مړ کولو لپاره استعمالولی شئ. او دې ته دوستانو ABC سلینډر هم وایي. او CO2 دوستانو اور وژونکي آله تاسې د کلاس B او کلاس E اور مړ کولو لپاره استعمالولی شئ. او گرین ټیپ اور وژونکي آله دوستانو تاسې د کلاس A، کلاس B، کلاس C او کلاس D لپاره استعمالولی شئ. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د اور د لګېدو په رابطه، د دې ډولونو په رابطه، ورسره دوستانو د دې د اور وژونکو آلو په رابطه باندې وه. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو دوستانو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ، شیر یې کړئ دوستانو د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او فایدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.